الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سره د سوالات و جواباتو پنځم نشست شروع کوو. الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي دین د زده کړې، او به د الله سبحانه وتعالى توفیق راکړي موږ له په هغې باندې د عمل کولو. اولنی سوال په دې نشست یا په دې حلقه کې هغه دا دی چې آیا د زنانه په پیسو باندې او د هغې په رضا باندې د هغې په خرچه باندې واده کیدی شي او که نه، چې یو ښځه ووایي چې زه به په دې واده باندې ټوله خرچه زه وکړم او بیا د هغې نه به د کور خرچه به م زه چلو او هغه پرې راځي، داسې کیدی شي او که نه؟ الجواب بالله التوفیق هغه دا دی، اولنی خبره خو دا ده چې الله سبحانه وتعالی په سړي باندې دا لازم کړې ده چې دی به ښځې له مهر ورکوي. دا خو په دې سړي باندې لازم ده، او په قرآن کې الله وایي وآتوا النساء صدقاتهن نحله، ښځو له به د هغوی مهرونه ورکوئ. بیا الله سبحانه وتعالی اجازت ورکړی دی د ښځې ته چې دا د خپل حق پرېږدي خاوند ته ټول یا بعض حصه په خپل رضا باندې. رضا پکې شرط ده، خاوند به مجبوره کوي نه چې ته ماته مهر معاف که. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، دا خبر الله په سورة النساء کې کړی ده. که دوی د څه معاف کړي د خپل طرف نه په خپل رضا باندې، په بیا په هغې کې څه حرج نشته. نو دا خو اولنۍ مسله شوه. دویمه مسله چې دا ښځه خرچه کوي باقي په دې واده باندې او د خاوند له مال ورکوي او کور اوسېدو خرچه او د رزق او د خوراک څښاک، په دې کې څه حرج نشتي، دا ښځه یې کولی شي. خو دومره ده چې د سړي هغه مقام د دې سره کمزوری کېږي، د دې سره د سړي مقام هغه کمزوری کېږي. الله سبحانه وتعالی چې د سړي غوره کړي دي په دې ښځو باندې، نو د یو څو خبرو د لاسه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. نو دا سړي هسې نه دي مشران او هسې نه دي زورور. علما وایي هو القائم بالمصالح والتدبیر والتأدیب، د ژوند چې څه کارونه دي څه ذمهوریانې هغه ټولې د به خپل اوږو اخیستې. بما فضل الله بعضهم على بعض، دا سړي غوره کړي دي په ښځو باندې بزیادة العقل والدین والولایه، ځکه چې د سړي عقل د ښځې د عقل نه زیات دي، دین یې د هغې نه ډېر دي او مشرتیا کې هم دی د هغې نه اوچت. وبما انفقوا من اموالهم، د دې د لاسه هم سړی غوره دی چې مال خرچه کوي په دې ښځه باندې، مهر خرچ خوراک جامه کپړه دا ټول دا سړی کوي، د دې د لاسه خو دا سړی غوره دی. نو دا خبره چې کوم دی ورور تپوس کړی چې دا ښځه کې خرچه کوي، په دې کې هېڅ خبره نه ده، څه حرج نشته، کولی شي. خو زموږ ورته دا نصیحت دی چې دا غوره طریقه نه ده، د دې د لاسه سړی کمزوری شي. که دا سړی مالدار نو په کار خدای چې خپل مال لګوي، او که غریب وي نو محنت او مزدوري دي کوي. خو د ښځې پیسو ته کېناسته غوره نه دي، اگر که جایز دي. او بیا دغه مال چې دی کم وګټي په مزدورۍ سره به په خپلو بچو دي لګوي، په خپله ښځې دي لګوي، دا هم غوره عمل دی. حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، ابو هریره رضی الله عنه، رسول صلی الله علیه وسلم وایي دینار انفقته فی سبیل الله، یو هغه روپۍ دی چې دی د الله په لار کې لګوي. ودینار انفقته فی رقبه، یو هغه روپۍ دی چې ته پې مري غلام ازادې. ودینار تصدقت به علی مسکین، او یو هغه روپۍ دی چې مسکین له دې ورکړه. ودینار انفقته علی اهلک، او یو هغه روپۍ دی چې په خپلو بچو په خپله ښځه په خپلو خپلوانو لګوي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي اعظمها اجرا الذي انفقته علی اهلک، وایي ټولو کې به غوره اجر او ډیر اجر په دغه روپۍ ملوي کوم چې تا په خپلو خپلوانو ولګوه. یو حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه. رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته وی ته چې څه خرچم کې د الله د رضا لپاره الله بدله د هغې اجر درکوي، حتی ما تجعل فی امرأتک،
د ښځې په دې خوله کې چې د کومه نوڼېږي دي د دې به هم الله سبحانه تعالی اجر درکوي. نو حاصل د جواب دا شو چې دا کار غوره دی. کم کار غوره دی؟ چې یو سړی په خپله خرچه کړي، دا غوره دی. او دا بل کار جایز دی. او چې سړی کله د خپل مقام ته وګوري نو دا قیسې میسې هم نه کوي. د دې جنې د کور نه چې کوم سامان راځي او څه یې راوړو ولې یې راوړو دا بس دې ته نه شي. طبیعت به مني نه، یعنې داسې کسان شتي او داسې طبیعت دی چې اوس به څه زره ښځې کور ته ناست چې دا به ماله فریج رالیږي او دا به ماله کټ رالي او دا به ماله دا رالیږي، بیا ټول عمر دې ښځې ته بیانیم. دا د سړي د مقام سره خم نه ښکاري چې دې ښځې ته وایي چې ستا مور پلار دا ونه کړو، ستا مور پلار دا ونه کړو، دغه یې ونه کړو، هېڅ هم نه دي کړي. دغه جنۍ در کړې اوس یې ته ساته، زه قیسه دې ختمه شو. لا ناسې به کې دی نه دي کړي او دی نه دي جوړی را ونه لېږل او کپړی را ونه لېږل او دا یې ونه کړو دغه یې ونه کړو. دا قسمه خبرې پرېږدئ، دا د سړو سره خو نوم نه کوي دا خبرې. والله اعلم. د هغې نه بل سوال دا دی چې آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره علم الغیب شتي او که نه؟ جواب د دې مسلې د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره هغه دا دی چې علم الغیب د الله سبحانه وتعالی خاص صفت دی چې هغه سره د غیب و علم دی. او قرآن او حدیث د دې نه ډک پروت دی د دلایلو نه، خو صرف یو څو دلیلونه ته بیانوم او بیا د بل سوال ته اوړو. په قرآن کې الله وایي په سورة النمل کې قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله. هو پیغمبر دې خلکو ته چې د ځمکو او د اسمانونو چې څومره د غیب خبرې دا نه دي معلومې مګر یو الله ته. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده په سورة الانعام کې وعنده مفاتيح الغیب. الله سره د غیب چابیانې دي لا يعلمها الا هو، چې دا غیب صرف الله ته معلوم دي بل چاته نه دي معلوم. دغه شان الله وی ان الله عنده علم الساعه، د الله سره د قیامت دراتلو علم دی. وينزل الغیث، باران کله به کی کله به نه کی. ويعلم ما في الارحام، د مور په خېټه کې څه دي. وما تدري نفس ماذا تکسب غدا، سبا به څه کی. وما تدري نفس بأي ارض تموت، او دا پلانې او دا کس به کوم ځای مري دی. ټول علم د الله سبحانه وتعالی سره. په صحیح بخاري کې دا حدیث ته د عائشه رضی الله عنها غوي من حدثك انه يعلم ما في غد، کچاته ته دوی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا پته ده چې سبا به څه کیږي فقد کذب، نو د دروغ وي. او بیا عائشه رضی الله عنها د آیت وي وما تدري نفس ماذا تکسب غدا، او چې دا پته چې سبا به څه کیږي. دا د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبي فتوا ده. ګوره ښه په دې باندې ټول خبره ختمي، خو که څوک ختمول غواړي اله و چې څوک وایي چې نه زمونږ مذهب او زمونږ مولا او زمونږ مفتي صاحب خو وایي چې کیږي، دا به جدا مسله ده. خو د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وایي چې چا دته دا وایي چې پیغمبر ته د خپل خاوند یادوي چې ده ته د دې پته چې سبا به څه کیږي دی دروغجن دی. اوس د عایشه رضی الله عنها د رسول سره په کلونو ژوند تېر کړی دی، د پته د چا د پته نشته د سبا. ځکه خو دا خبره وکړه دلیل به څومره ښکلی ورکړو چې الله وایي چې وما تدري نفس، هیڅ نفس ته پته نشته. په دې هیڅ ټکي کې رسول صلی الله علیه وسلم راغی. نو د رسول سره علم الغیب دا نشته. او دا د فایدې لپاره ساتي چې غیب په دوه قسمه، یو خو هغه غیبي چې مطلق غیبي هیڅ چاته نه دي معلوم، د هر چا نه پټ دي، دا د الله سبحانه وتعالی خاص علم دی. بل هغه غیب دی چې د بعضو نه پټ دي بعضو نه دي پټ. نو د چا نه چې پټ دي د هغه دپاره غیب حسابېږي، بل دپاره خو غیب نه شو که نه. کیدای شي په ځمکه او اسمان کې مثال کې یو کس ته یو خبره معلومه بل ته نه ده معلومه، د هغه دپاره دا غیب شو، خو د دپاره خو غیب نه دی که نه. خو غیب مطلق علم، پټې خبرې مطلق د دې علم د چا سره دی؟ هغه د الله سبحانه وتعالی سره دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نشته. او په دې باندې یو دلیل جوړ چې رسول سره علم الغیب نشته. الله په قرآن کې وایي یسألونک عن الساعة ایان مرساها. ای پیغمبر دا خلک تا نه تپوس کوي چې قیامت به کله راځي. قل انما علمها عند ربي، تو وایي چې دې علم د الله سره دی. واضح دلیل دی. دوی ته نه د قیامت تپوس کوي، تو علم د الله سره دی. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی وایي قل ای پیغمبر ووایي دې خلکو ته لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، زه د خپل ځان دپاره د نفع او نقصان طاقت نه لرم مګر دا چې الله وغواړي. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. که چېرته ما سره علم الغیب وی
نو ما ته به مصیبت نه را رسېدی، خیر به ما ډېر کړی وی. دا واضح دلیل دی. دغه شان حدیثونو کې دنیا دلایل دی په دې باندې، خو صرف یو دوه. جبرئیل علیه السلام چې راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې د انسان په شکل کې او تپوس یې وکړو متى الساعه، قیامت به کله راځي؟ رسول صلی الله علیه وسلم المسؤول عنها باعلم من السائل. د چا نه چې تپوس کې د سره دومره علم دی، رسول کې چې تپوس کې د علم عمره، یعنی ماته د دې پته نشته. دا واضح دلیل. دغه شکل چې عائشہ رضی الله عنها امیل ورک شو او غامیل د سورلې لاندې پروت او د هغې د لاسه غټه خبره جوړه شو، په عائشہ رضی الله عنها بهتان ولګېد. رسول الله ته پته نه و چې امیل به کوم ځای کې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحي انتظار کو چې الله سوی د عائشہ رضی الله عنها مبارکه کې علم الغیب سره به د وحي انتظار نه کو. دغه شان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په کسر غلو او یا صحابه کرام ته بولی او قاریان چې دوی موږ ته دین زده کې هغه یا ونه شهیدان کړي و. بیا که رسول الله ته پته چې دوی وجني نو بیا به الته به دوی نه لګلې. دغه شان یو يهودي زنانه رسول الله صلی الله علیه وسلم له خوراک راوړو غوښه راوړه پای کو د زهر چوریو. که رسول سره علم الغیب وي دا ته پته چې بدی کې د نسدي زهر دي. د رسول صلی الله علیه وسلم تر په غزوه احد کې شهید شه کاغه ته پته چې دلته مړ کیږي جنو بدلالته. دا ټول خبره ټول دلایل دي. نو حاصل دا شو چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره علم الغیب هغه نشتی، والله اعلم. دا غینه بس سوال دی د یو ملګری ته پوښ کی چې د یعقوب علیه السلام په قصه کې په دوه ځایونو کې هغه د خپل زامن پرې خو دي د نورو زامنو سره، دا کشران مشران سره پرې خو دي. په یو ځای کې یوسف علیه السلام پرې خو د مشرانو سره هغه سره دغه کارو کو چې کوی ته گزار کو. نو په دویم پیر بیا ولې د بنیامین دغه سره پرې خو دو چې د پدری چې د دې دوکباز دي او مخکې دوی دا کار کړي. نو په دویم پیر سره ولې پرې خو دو؟ الجواب بالله التوفیق. اولنی پیر چې هغه یوسف علیه السلام بوله دي ناغه د دیرونو د کوششونو نه بعد الله په قران کې وایي چې قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. پلار ولی ته په موږ باندې یقین او باور نه ساتي، موږ سره ولېږي یوسف او موږ د نصیحت کوونکي یو. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب، موږ سره پرې د صاحب ازاد شلوي وو کوي ان له لحافظون، موږ حفاظت کوو. پلار یو ته دوه وجې بیان کړ. قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به. اولنی خبره خدای چې زبده به خفه کېږم د دې د لاسه تاسو نه پرېدم. دویمه ده واخاف ياكله الذئب، زیریږي چې شرمخه ونه خوري. وانتم عنه غافلون، تاسو به غافلې. هغه پلار ته وی چې پلار کمنګ یو د شرم خوري نو بیا خو مونږ ته وانه نه ځکه چې مونږ د لولي سړی او د تکړه تکړه لکه او زه سیده بوزي د خولنه پیر شو. او دم دلیل به دې باندې چې یعقوب علیه السلام سره علم الغیب نشته. خو پرې خو د جزاء الکان دغه مطالبه کې په دویم پیر بیا سي چلو شو چې کله دوی لاړو مصر ته. اول ته یوسف علیه السلام غوښتي چې دوی له دغه راولي بنیامین راولي. نه الته دوی ته وی چې که تاسو ضرور رانه اوسئ زه تاسو له پیمانه نه در کوم، غلبه تاسو نه میلاوي. الله فلما رجعوا الى ابيهم کله چې پلار په شلو قالوا يا ابانا منع منا الكيل، پلار پیمانه او غلو هر سره نه بند شو. فارسل معنا اخانا نقتل، موږ سره زموږ ضرور ولېګه غلبه راوړو موږ. وانا له لحافظون، موږ به حفاظت کوو. دی پلارو ته وی هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل. لکه زه تاسو باندې بیا دې یقین کوم لکه څنګه چې مخکې کړو د ورور تاسو بوله. بیا دا غوي چې لن ارسله معكم، نه پریدم دې پر تاسو حتى تؤتوني موثقا من الله، مضبوط لوز او عهد بما سره کوي لتاتونني به چې خام خبره ولې ماله الا ان يحاط بكم، مگر دا چرته ټول په سجي کې پساو شوي نو خو جدا خبره خو چې تاسو راځي نو دی به راولي. فلما تو موثقهم کله چې غوي لوز او قسمونه او قرانونه وخړو هغه ته سید الله على ما نقول وكيل، الله به خبرو باندې شاهد شو. لکه خبرې څنګه مونږ کې وشو زوی ته بوت دویم و دې ځکه یعقوب علیه السلام چې د خپل کشر زوی پرې خو د الکانو سره مشرانو سره دغه یو سو وجري. اولنی وجه دا ده چې دې د ضرورتو الته دغه غلط وکړ
او غلبې بنده شوې ده چې څو پورې دوی د رور نه راوسته. یو وجه دا ده. دویمه وجه دا ده چې هغوی قسمونه وخوړو، مضبوط لوزونه یې ورکړو، پلار یې مطمئن کو چې نه موږ قسمونه خورو بیا نه کوو داسې. په دې کې یو بله خبره یاد ساتئ، هغه ده چې دوی ته دا پته لګېدلې ده چې زموږ د پلار په یوسف علیه السلام په څومره خفه دی، نو کېدی نه شي چې دوی د دې کشر سره هم دا چل وکړي. نو پلار یې په زړه کې دا ده چې دوی دې سره خو داسې چل نه شي کولی چې یو رانه جدا شو ځون خو نه شي جدا کولی. درېیمه وجه هغه دا ده، علما وایي چې دغه حالاتو هغه معلوم کړو چې دا اوس نیکان شوي دي، ښه خلک دي. تر دې چې بعض علما دا وایي چې دوی ته بیا نبوت میلاو شو، اگر که دا کمزورې خبره ده، نبوت ورته نه و میلاو شوی، خو د پیغمبر په کور کې هو د پیغمبر بچي دي، نو دا شر په دوی کې دي چې د همیشه دپاره نه و پروت ده، خو دغه ټیم کې شیطان راغی دوی په منځ کې او کار یې وکړو. دغې مطلب خدای چې د همیشه دوکهباز دي او دغه طریقه ده، دغه کارونه دي، د پیغمبر بچي دي، ښه خلک دي، خو دغه ځای کې شیطان سجل وکړو، په منځ کې راننوتو، دا کار یې وکړو. د دې یو څو وجود راځي چې دی یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام کشر و، دغه د مشرانو وروڼو سره پرېښو، او په دې کې هم هغوی څه چل نه دی کړی چې دوکې کړې ده، هغه هلته پرېښو. خو هلته یوسف علیه السلام داسې طریقه جوړه کړې وه چې دغه ورور یې د ځان سره ایساره و. والله اعلم. د هغې نه بعد دا تپوس دی چې کله امام خطبه کوي او موږ جومات ته ننوځو، د 2 رکعته به کوو او که نه. بعض خلک وایي چې کوي او بعض وایي چې نه به کوي. الجواب بالله التوفیق چې د تحیة المسجد جومات ته چې سړی ننوځي 2 رکعته کوي، دا د جومات حق دی په هغه چا باندې چې څوک ورته ورننوځي، نو دا به کوي په هر وخت کې. حتی دا چې ممنوع اوقات چې کم دي، چې کم ټیم کې مونځ مکروه یا نه کېږي، نه هغه ټیم کې چې جومات ته ننوځي 2 رکعته به کوي. حدیث کې راځي اذا دخل احدکم المسجد، کله چې تاسو کې څوک جومات ته ننوځي نو د هغه وخته پورې نشي کېناستی چې څو پورې 2 رکعته نه یې کړي. اوس د خطبې په دوران کې به سجل کوو، خطبه کې رسول صلی الله علیه وسلم چې خطبه به اورئ. حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث ته د جابر بن عبد الله رضی الله عنه وجه جاء سليك الغطفاني راغی یوم الجمعه، د جمعې په ورځ جومات ته راننوتو، ورسول الله صلی الله علیه وسلم یخطب، او رسول الله خطبه کوله. فجلس، د کېناستو. رسول الله ته یا سلیک قم فرکع رکعتين وتجوز فيهما، پس سلیک 2 رکعته مونځ خو لنډ یې وکړه. بیا رسول الله دا ووایي، دا د رسول الله حدیث دی، ګورئ په صحیح مسلم کې دی اذا جاء احدكم يوم الجمعه، تاسو کې چې څوک د جمعې په ورځ جومات ته راشي، والامام یخطب، او امام خطبه کوي، والامام یخطب دا ټکي بګي، او امام خطبه کوي، فليركع رکعتين 2 رکعته مونځ دي کوي، وليتجوز فيهما خو لنډ دي کوي. دا اوس د رسول الله فتوا ده. اوس که دې په مقابله کې څوک عقل استعمالي او تاویل ماویل کوي، دا هغه خپل دین دی او خپل مذهب دی، خو د رسول الله فتوا هغه دا ده چې دا به کوي چې امام خطبه هم کې تجرا شي 2 رکعته به کوي، لنډ یې وکړه. بعض وایي د دې حدیثونو سره چې بالکل سره دشمني، وایي نه چې تاسو په دې حدیث پوه شوي نه یې، څنګه ته هم پرې پوه کړه. وایي هغه داسې چې دا صحابي غریب و، نو رسول الله غوښته چې دی ودرېږي چې دا نور صحابه کرام د ده کپړې ویني، نو چې دله بیا د مانځه نه به پیسې میسې ورکړي. یعنې سګیره هم په زړه کې نه راځي چې ته حدیث پورې ټوکې کوې، سړي د زړه خو له ګوره پوهېږي چې راځه څه وایم. اوس د صحابه کرامو دا خبره نه ده کړې، تابعینو دا خبره نه ده کړې، او دته سره پاسه 1400 کاله بعد پته ولګېده چې دا صحابي غریب و، رسول الله ډېر لپاره پاسه ښه دا خو صحیح شوه، غریب و مونږ ته سره ومنله، دا خبره مونږ ومنله. حدیث په اخر کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې تاسو کې څوک راشي او امام خطبه کوي نو بیا هم 2 رکعته کوي، د دې به څه جواب کوي؟ نو صحیح خبره دا ده چې خطبه کله کېږي دا 2 رکعته به کوي. امام طبراني یو حدیث راوړی دی، پای کې دا دی اذا دخل احدكم والامام على المنبر فلا صلاه ولا كلام، کله تاسو جمعه ته رانوځئ امام په منبر ولاړ نه مونځ کوي نه به خبرې کوي. سندن محدثینو دا حدیث کمزورې کړی دی، سند د دې حدیث چې دا کمزورې دی، والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور تپوس کړی دی چې دا وایي ما داسې اورېدلي چې په آخر زمانه کې به فتنې ډېرې شي، او بیا رسول صلی الله علیه وسلم چې خپلو کورونو کې کښېنئ، بهر ته مه راوځئ. دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب بالله التوفیق. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خبره بالکل ثابته ده چې کم وخت کې فتنې ډېرې شي نو خپل کورونه په ځان باندې لازم کړئ او خپلې ژبې په کنټرول کې ساتئ. حدیث کې درځي امام ابو داود، امام ترمذي، امام ابن ماجه راوړی ټولو
رسول الله صلی الله علیه وسلم ان بین یدی الساعه فتنا كقطع الليل المظلم قیامت ته نږدې به فتنې راشي داسې فتنې لکه د شپې د تېرېږي دي يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا سحر له بسړی مسلمان یې شپې به کافر کېږي ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا د شپې به مسلماني او د به مسلمان شي خو چې سحر بیا راپاسي سحر به بیا کافر کېږي والعیاذ بالله الله زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي القاعد فيها خير من القائم رسول الله دې فتنې وي چې ناس پکې د ولاړ نه غوره دي والماشي فيها خير من الساعي او چې څوک پکې په آرام روان دي د هغې نه غوره چا پکې منډې وي فکسروا قسیکم رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو سره چې کومې لیندې دي لیندې هغه دا غشي چې بولي تاسو سره چې کومې لیندې دي او غشي دي دا به مات کوي دې مطلب دی چې د فتنو کې به ګوتې نه وهئ خپله اسلحه دا ختمه کوي واضربوا سيوفكم بالحجاره او په ګټو باندې د خپلې تورې ووهئ چې پسې شي دی مطلب دی چې پسې شي خراب شي فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم لکه بیا هم تاسو به څوک درننوځي کور ته هم نو د آدم هغه بچي ادو چې یو بل سره جنګ کړو هغو کې د ځان هغه شان کې کم چې پکې غوره و غوره کم یو و هغه جنګ یې چې نه و کړی کم یې چې وجلی دا غوره و ډېر هم داسې کوي سبحان الله دا فتنې د مسلمانانو باندې چې مسلمانان ختي په دې کې به ته خپل اسلحه سره وباسي غوره طریقه ده چې داسې قسم فتنې راشي چې انسان پکې ګډوډ شي او ایمان ته پکې خطر وي نو بیا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو خو به دا کار وکړي چې په دې فتنه کې شرکت مه کوه رسول الله چې ناس پکې د ولاړ نه غوره دی ولاړ پکې د روان نه غوره دی روان پکې د منډې وهونکو نه غوره دی مطلب یې دا دی چې عیسه پکې معنا دویمه دا چې خپل اسلحه ځان سره ساته دریم یو حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کونوا احلاس بیوتکم خپل کورونه په ځان باندې لازم کړئ څومره چې د کور نه بهر ته راوځي فتنې به ستا مخې ته راشي او چې په خپل کور کې ناست په امن او امان دی یو حدیث کې دا راځي چې عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه روایت ته امام احمد او امام ابو داود راوړی وایي موږ د رسول سره خوا کې ناست رسول سم د فتنو تذکره کوله وإذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم کله چې تاسو خلک وینئ چې دروغجن شي لوزونه ختم شي دوکې دړاکې شروع کی وکانو هکذا او رسول الله دا ګوتې داسې په یو بل کې ننویستې او دا خلک داسې ګډوډ شي هر طرف نه فتنې شي رسول الله دا خبره کوله وایي زه پسې پاڅېدم په دې منځ کې عبدالله رضی الله عنه په دې منځ کې راپاڅېد او ما ورته وایي چې کیف افعل عند ذلك جعلني الله في ذاک یا رسول الله په تا باندې قربان او تا نه زار او قربان او په هغه ټیم کې به زه څه کوم که داسې فتنې رالې او زه پکې یم نو موږ ته خو هم څه نصیحت وکړه داسې فتنې خو به راځي رسول صلی الله علیه وسلم الزم بیتک کور نه مه راوځاسې واملک علیک لسانک او د خپله ژبه رسول صلی الله علیه وسلم راویسته وایي دا کنټرول کې ساته وخذ بما تعرف ودع ما تنکر کم کار چې درته معلوم دی چې دا ښه کار دی په هغې عمل کوه غلط کار نه ځان لرې ساته وعلیک بامر خاصة نفسک او د خپل ځان حفاظت کوه عام خلک پرېږده نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم نصیحت دی د فتنې په وخت کې څه نصیحت دی د رسول صلی الله علیه وسلم کور کې کښېنه د ژبې حفاظت کوه کم کار چې ښه کار یې کوه بد پرېږده بس خپل اسلحه ختمه کړه د خپل ځان خیال ساته د عامو خلکو خبره پرېږده دا د فتنو په دور کې نصیحت دا زموږ دپاره غټ نصیحت دی او غټ وصیت دی خصوصا زموږ په دې زمانه کې هم فتنې ډېرې زیاتې شوي نو څومره چې تاسو په کورونو کې ناست یې او دا ژبې په کنټرول کې تاسو په حفاظت کې او چې دې کورونه روزئ پالتو ډېرې خبرې کوئ او یو ځای ته او بل ځای ته هر څه کې کار لرئ نو دا فتنې به د یو طرف نه بیا لازم راځي والله اعلم د هغې نه بد سوال دی دا یو ورور وایي چې کله خطبه کېږي او امام په خطبه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ووایي نو موږ به درود وایو او که نه جواب هغه دا دی چې او په رسول الله باندې به درود وایي او چې امام دعا غواړي په هغې باندې به امین هم وایي خو پټ خپل ځان سره ځکه چې د امین ویل او په رسول الله باندې درود ویل دا د امام متابعت دی
یعنی تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ویلي شریعت ته دا ویلي چې د امام تابعداري کوه د خطیب نو د دعا چا وغوښته همدغه خطیب وغوښته د چا چې تا ته امر شوی دی چې د تابعداري کوه تا پې امین وي دلیل دی چې ته په تابعداري کې ښه صحیح روان یې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم نوم ووایي تا درود ووایي دلیل دی چې ویښې تابعدار یې ده منه چې راغلی د هغه د دې نه چې بارایي کار مه کوه یعنی بارایي خبرې مه کوه چې هغه د خطبې سره تعلق نه ساتي دا درود ویل دا خو د خطبې سره تعلق ساتي او امین ویل د دې خطبې سره تعلق ساتي نو یو سړی د خطبې په دوران کې د امام په دعا د خطیب په دعا باندې امین هم ویلی شي او پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود به هم ویل والله اعلم د هغې نه بل سوال دا دی چې د ماسپښین د مانځه نه مخکې سنت څو دي او که دا پاتې شي نو قضا یې راګرځي او که نه جواب هغه دا دی چې دې باره کې دوه حدیثونه راغلي یو د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما دی وی حفظت من النبي صلی الله علیه وسلم د رسول صلی الله علیه وسلم چې ما کوم سنت یاد کړي دی هغه لس رکاته دي نو په هغې کې هغه ذکر کړي دی د ماسپښین د مانځه نه دوه مخکې او دوه وروسته متفق علیه د حدیث صحیح بخاري صحیح مسلم کې او عایشه رضی الله عنها وایي چې کان نبی صلی الله علیه وسلم لا يدعو اربعا قبل الظهر رسول صلی الله علیه وسلم د ماسپښین د مانځه نه مخکې څلور رکاته نه پرېښوده به یې کول اوس دا دواړه حدیثونه نو موږ د حدیثونو په منځ کې ټکراو دي شو راوستی مخکې ته څلور کوه او که مخکې ته دوه کې او که د یو سړي نه پاتې شي نو هغه بلکل قضا راوړی شي د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دي چې هغه نه سنت پاتې شي وروسته قضا راوړي خو دې نه مخکې چې دا بل مونځ لا نه رارسېدلی د هغې نه مخکې انسان د سنتو قضا راوړی شي د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی هغه دا دی چې موږ په بینکونو باندې پیسې خپل ملک ته لیږو او دا بینکونه اکثر سودي معاملات کوي نو زموږ دپاره په دې بینک کې پیسې لیږل جایز دي او که نه الجواب بالله التوفیق هغه دا چې د مال تحویلول د یو ملک نه بل ملک ته په بینک باندې او د بینک سودي دا جایز دي ځکه چې نن سبا د عام مرض دی د بینکونو چې هغوی سودي کاروبار کوي او ستا دا پیسې په بله طریقه نشي رسېدی هلته یا دا چې ستا پیسې په امن او امان سره نشي رسېدی ته مجبور یې دې کار ته خو دومره دغه وروڼو ته موږ نصیحت کوو کوم چې بینک باندې پیسې اړوي چې خپلې پیسې هلته زر ته زر راهلوي چې د دوی سره نه پاتې کېږي څومره چې دوی سره کمې پاتې کېږي هغه ښه ده نن دې پیسې ولېږلې بلکې د بینک خو داسې چې ته څنګه پیسې ولېږه بل اکاونټ ته لاړ شي په یو بټن سره لاړ شي نو ته ویلی شي هلته کم کس چې پیسې رالي هغه ته ووایه چې زر یې ترې واخله دا جایز دي ځکه چې دې ته ضرورت دی والله اعلم د هغې نه بعد دا سوال دی چې موږ دا اورېدلي چې د کافر سره لاس ولګوي نو لاس به اینځې دا خبره صحیح ده او که نه جواب د دې مسلې هغه دا دی چې د کافر سره لاس لګول دا نه لاس پلیتۍ او نه دې سره اودس ماتېږي اگر که دا د بعض علماو خبره ده خو دا کمزوري خبره د هغې وجه دا ده چې دا کم پلیتوالی چې الله په قرآن کې ذکر کړی دی انما المشرکون نجس چې مشرکان پلیت دي د هغې وجه دا ده چې د دوی پلیتوالی معنوي دی په زړه کې دننه پلیتوالی پروت دی د شرک او د کفر پلیتوالی دلته حسي پلیتوالی نه حسي مطلب نه جسم له پاسه نه دی پروت هغه کېدی شي او کېدی نه شي یو کافر ځان صفا ساتي بل دلیل پکې دا ووري شریعت اجازت ورکړی دی الله او د الله پیغمبر چې موږ د اهل کتابو د زنانو سره واده کولی شو یهودی ښځې سره نصرانۍ ښځې سره موږ واده کولی شو نو که د دوی بدنونه پلیتي نو بیا څنګه شریعت موږ له اجازت راکوي چې د دوی سره واده وکوي نو دلته دا پلیتوالی کم پلیتوالی دی معنوي دی د زړه پلیتوالی دی د بدن پلیتوالی نه دی نو دا خبره کمزوري ده چې د کافر سره د لاس میلاو کو د دې سره اودس ماتېږي او یا دا چې دغه لاس انزل لازم دي دا کمزوري خبره ده والله اعلم د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی هغه دا دی چې موږ د کفارو په ملک کې اوسېږو او د هغوی د لوښي استعمالول څنګه دي الجواب بالله التوفیق اصل دا دی چې اصل په لوښو کې دا دی چې د پاک دي د استعمالول جایز دي که هغه مسلمان استعمال کړی که هغه اهل کتاب او که بل چا استعمال کړی تر دې چې موږ ته پته نه وي لګېدلي چې او دا پلیت دي بیا د هغې استعمالول نه دي جایز په دغه حال کې جمهور العلماء دا وایي چې د کفارو لوښي استعمالول جایز دي او په دې باندې د هغوی سره یو څو دلایل دي یو دوه درې ذکر کوم اولنی دلیل
الله په قرآن کې دا خبره کړې ده چې د اهل کتابو خوراک زموږ دپاره څه دی؟ جایز دی، حلال دی. د هغوی ذبیحه زموږ دپاره حلاله ده. ښه نو دا ذبیحه چې دی موږ له راوړي لاس کې خو به نه راغستې که نه، یو لوښي کې به راوړي که نه. د دې نه ثابت دی چې دوی له لوښه استعمالول د جایز دي. دویم دلیل دا چې یو یهودي رسول صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړی د روټۍ او رسول صلی الله علیه وسلم د هغه کور ته تللی، نو دا روټۍ خو هغه په خپلو لوښو کې راویستې وه. دریم دلیل په دې باندې دا دی، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د یو مشرکې ښځې د لوښي نه لوښی د څرمنې د اوبو دپاره د هغې نه اودس کړی و. دلیل دی په دې باندې چې د لوښی څه دی؟ پاک دی. خو کله چې موږ ته پته ولګي چې دا پلانې قوم یا دا خلک خاص یو څو کسان دي چې دوی مثال کې د خنزیر غوښې خوري یا دوی مردارې خوري، دوی پکې شراب څکي، نو بیا د هغې پرېښوده غوره دي، او که نه استعمالولو ته ضرورت راشي نو ویې بینځي بیا استعمال کا. او په دې باندې دلیل دی. په رسول صلی الله علیه وسلم پسې یو صحابي راغی یا رسول الله، او په سنن ابي داود کې دا روایت دی، انا نجاور اهل الكتاب، یا رسول الله موږ سره ګاونډیان دي هغه اهل کتاب دي، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، او هغوی په خپلو کټوو او پتیلو کې د خنزیر غوښه پخوي، ويشربون في آنيتهم الخمر، او په خپلو لوښو کې شراب مسکي. رسول صلی الله علیه وسلم ان وجدتم غیرها فکلوا فيها واشربوا، که د دې نه علاوه درته لوښي ملاویږي نو په هغې کې خوراک څښاک کوي. مطلب دوی لوښي پرېښوده څه دي؟ غوره دی. وان لم تجدوا غیرها، او که چېرته نور لوښي درته میلاو نه شي او تاسو مجبوره شئ چې نه لازم به دا استعمالوئ، فرحضوها بالماء، نو په اوبو باندې صفا کوئ، وکلوا واشربوا، بیا پکې خوراک هم کوئ او څښاک هم کوئ. حاصل د مسلې دا شو چې کافران دي، ظاهري حالت د هغوی دا دي چې هغوی د خنزیر غوښه نه خوري، شراب پکې نه څکي، مردار یې نه خوري، د هغوی لوښي استعمالوه. که تا ته پته ولګېده چې دوی دا حرام شي نه پکې خوري، نو نه استعمالول څه دي؟ غوره دي. او که استعمالوې نو بیا به د انځلو نه وروسته، د صفایي نه وروسته استعمالوې. والله اعلم. د هغې نه بعد یو روز سوال کړی دی، هغه دا دی چې څه کسان د پاکستان نه راغلي دي عمرې له، او عمرې وکړه او بیا یو بل ځای ته روان شو په چکر باندې چې ته ووتو او د میقات نه واوړېدو، اوس چې دوی واپس راځي مکې ته، نو په دوی باندې لازم دی چې دوی به عمره کوي او د دې میقات نه به احرام تړي؟ الجواب هغه دا دی چې نه، په دوی لازم نه ده. دا میقاتونه د هغه چا دپاره دي چې هغه د حج او د عمرې اراده لري، ابه لازم د دوی ځنه احرام تړي، عامو خلکو دپاره نه. او په دې باندې دلیل دی رسول صلی الله علیه وسلم چې کله دا مواقیت خو د میقاتونه وایي دا د دغه علاقې والا دپاره چې څوک پرې راځي، دا د دغه علاقې والا دپاره، او چې څوک پرې راځي، بیا په آخره کې هن لهن، دا میقاتونه د دغه علاقو والا دپاره دي. ولمن اتى علیهن من غیر اهلهن، او که څوک د دغه علاقو نه دي خو په دې میقاتونو چې راتېرېږي د هغوی دپاره هم دي. ممن اراد الحج او العمره، د چا چې اراده یې د څه؟ د حج او د عمرې. مطلب چې د حج او د عمرې اراده دي نه وي، نو بیا په تا باندې دغه ځای کې احرام تړلو هم لازم نه دي. لکه دا ټریلې چې چلی، دا کار لذي راځي، بل څه مسله یې بس وایي زما د بیمار تپوس کوم بیا راځم، نو هېڅ خبره نه ده که د احرام ونه تړي او که د عمره ونه کې لازم نه ده. نو دا کوم وروڼه چې د پاکستان نه راغلي د دوی خپله مرضي ده. که اراده یي چې عمره بیا کوو نو بس بیا به د دغه میقات نه لازم احرام تړي په کوم چې به راتېري، او که اراده یې نه وي چې بس هغه عمره کافي ده نو بیا لازم نه ده په دوی باندې چې دوی به هلته احرام تړي. والله اعلم. د هغې نه بل سوال دا دی، آیا په ولاړه باندې اوبه څښل جایز دي او که نه؟ جواب د دې مسلې هغه دا دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه حدیثونه را نقل شوي دي چې په هغې کې رسول صلی الله علیه وسلم منع کړې ده د دې نه چې په ولاړه به اوبه نه څښئ. لکه یو پکې دا دی، په صحیح مسلم کې دا روایت دی د انس بن مالک او د ابو سعید خدري رضی الله عنهما ان النبي صلی الله علیه وسلم زجر عن الشرب قائما، رسول صلی الله علیه وسلم په دې خبره کې رټنه ورکړې ده په ولاړه به اوبه نه څښئ. په یو حدیث کې راځي نه، رسول صلی الله علیه وسلم منع کړې ده. بل طرف ته حدیثونه دي په هغې کې دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په خپله په ولاړه اوبه څښلي. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی عبدالله بن عباس وی سقیت النبي صلی الله علیه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم،
رسول صلی الله علیه وسلم په خپل لاس زمزم اوبه ورکړي او دی په ولاړه وڅښي. دغه شان یو روایت کې دا راځي، دا امام بخاري راوړی علي رضی الله عنه مبارک انه شرب قائما، هغه پیر په ولاړه باندې اوبه وڅښي. نو دې خلکو ته بد بد وکتو چې تا خو په ولاړه باندې اوبه وڅښي. هغه ته اني رايت النبي صلی الله علیه وسلم فعل كما رايتموني فعلت، ما رسول صلی الله علیه وسلم دغه شان لیدل څنګه چې تاسو ولیدم. دغه شان امام احمد بن حنبل رحمه الله روایت راوړی وی علي بن ابي طالب یو پیر په ولاړه اوبه وڅښي. د خلکو ته ډېر بد بد وکتو. هغه ته ما تنظرو ولې ما ته ګورئ داسې، که زه په ولاړه اوبه څښم نو رسول صلی الله علیه وسلم مې لیدلی چې په ولاړه اوبه څښي، او که زه په ناسته څښم نو پیغمبر مې لیدلی چې په ناسته اوبه څښي. اوس یو طرف ته منع ده چې نه به څښي، او بل طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله دا کار کړی. دا حدیثونه به راجمع کړي، چې راجمع دې کړو. د دې نه مسله دا راووته چې اوبه په ناسته باندې څښل د غوره طریقه ده، او رسول صلی الله علیه وسلم په ولاړه د دې دپاره څکلي دي چې د امت ته پته ولګي چې ګوره په ولاړه باندې څکه حرام نه دي خو غیر اولا دي. په دې مسله ورسېږي که نه؟ داسې کارونه رسول صلی الله علیه وسلم ډېر کړي. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده چې کله ته د اودس دپاره اندامونه اینځې درې پیرې اینځل دا غوره اودس دی، خو د رسول صلی الله علیه وسلم په خپله ثابت دي چې هغه یو پیرې مینځلي، دوه پیرې مینځلي. دا کار یې دې دپاره کړی چې د امت ته وښیي چې دا درې پیرې اینځل ګوره واجب نه دي، غوره دي صرف. دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم اکثر طواف چې کړی دی پیاده به روان، خو دا تم ثابت دی چې په اوښ باندې سورو او طواف یې کړی. نو مسله داسې جوړه شوه چې په اوښ باندې یو سړی سوري، په سورلۍ سوري، نو طواف کول جایز دي، او غوره دا دی چې دی پیاده په خپله وکړي. دغه شان د اوبو دا مسله شو. په ناسته باندې اوبه څښه داسې دي غوره دي، په ولاړه باندې اوبه څښه جایز دي. که څوک په ولاړه باندې اوبه وڅښي نو موږ یې ګناهګارولی نه شو، ځکه چې د هغې دپاره موږ سره دلیل نشته. په رسول صلی دا کار کړی، نو رسول صلی خو چې ته د ګناه کار نه کوي، او نه رسول صلی حرام کار کوي. والله اعلم.